ګوره عزتمنو چې هر ضرورت درته پیش وي، هر مقصد په زړه کې ولرې، هر جایز حاجت په زړه کې ولرې، د یو چا سره کوزده کول غواړې نه کېږي، یو کار کول غواړې نه کېږي، عمره کول غواړې نه کېږي، حج کول غواړې نه کېږي، یو بل داسې شرعي اراده لرې کول غواړې نه کېږي. دا په داسې نه کېږي چې ته یو مولوي له ټلیفون وکړې بل مولوي له ټلیفون وکړې چې یو مولوي هم هېڅ نشي کولی، خو ته به کار کوې. څنګه به کوې؟ صلات حاجت. د صلات حاجت لمونځ څه دپاره؟ صلات حاجت 2 رکعته نفل وکړه، 2 رکعته نفل. صلات حاجت داسې څه بل کم بدل لمونځ نه دی، لکه عام لمونځ چې کوې، لکه د سهار سنت چې کوې هغه خو به دې زده وي. د سهار سنت چې کوې دا رقم صرف په نیت کې صلات حاجت یادوه، 2 رکعته لمونځ د حاجت بس، یا په زړه کې بس دا نیت وکړه چې زه دا د حاجت نفل کوم. چې ودې کړ الله تعالی سونه پورته کړه چې یا الله ته هغه ذات یې چې آدم علیه السلام چې بغیر مور و پلاره پیدا، یا الله ته هغه ذات یې چې بیبي حوا دي بغیر مور پیدا کړه، یا الله ته هغه ذات یې چې عیسی علیه السلام چې بغیر پلاره پیدا کړه، یا الله ته هغه ذات یې چې ابراهیم علیه السلام چې په اور کې وسات، یا الله ته هغه ذات یې چې موسی علیه السلام دی په سمندر کې وساتي، یا الله ته هغه ذات یې چې یونس علیه السلام دی د ماهی په خېټه کې وساتي، یا الله ته هغه ذات یې چې په خندا کې سړی ژړولی سي، په ژړا کې سړی خندولی سي. داسې عجزه وکړه چې یا الله دا زما کار هم راوکړي. داسې مه وایه که خیر پکښې وایه که خیر نه وي مه یې کړو، یا الله که خیر نه وي هم خیر پکې واچوه. ګوره دا هغه چا ته سړی دغه دوی خبرې کوي چې که خیر که کولی سي وکړه که نه سي کولی مه یې کړو. ګور الله خو هغه ذات دی په شر کې هم خیر اچولی سي. داسې دعا به الله ته نه کوي چې الله که خیر پکښې وکړي که خیر نه وي مه یې کړو. که واقعي هغه کار غواړې هغه شی غواړې نو الله تعالی سونه پورته کړه، په ژړا ژړا دعاګانې ورته وکړه چې یا الله که خیر نه وي هم خیر پکې واچې. الله ته څه ګران کار دی په دې کې خیر اچول. هېڅ چاته مه وایه، ما مولوي ته وایه، ما بل چا ته وایه، ما بل چا د دعا دپاره وایه، مولوي صاحب دعا راته وکړئ، بل بزرګ ته وایه دعا راته وکړه. ځکه دعا غوښتنه چې څوک د زړه څخه دعا درته وکړي، بلکې داسې عمل وکړي چې هغه د زړه څخه دعا درته ووځي. دعا غوښتلی سي لیکن خپله په زړه کې درد پیدا کړي. څومره چې د درد ته دعا غوښتلی سي دومره مولوي صاحب لپاره نه سي غوښتلی. څومره چې د زړه د درد ته دعا غوښتلی سي ځکه ته پریشان یې، ځکه ستا په دا شي کې سوچ باندې بس د زړه د درد 2 رکعته نفل صلات حاجت وکړه. را ساعته کوه چې یا کار ختم سوی نه وي یا هغه کار ستا دا سوی نه وي.